دا نن چې کومه زنا په دې ټیک ټاک باندې شروع ده چا ځان سره ښایسته هلکان روان کړي دي چا ځان سره خور روانه کړي چا ځان سره مور روانه کړي چا ځان سره لور روانه کړي د یو څو لایکونو په لالچ کې د یو څو کمنټونو په لالچ کې د یو څو فالو په لالچ کې زه دومره خلکو وکتلم او زما آی ډي دومره مخکې لاړه قسم دی چې ځوانان تباه او برباد کړل د ټیک ټاک شو قسم دی چې زندګۍ نه ولا تباه او برباد کړلې د خپل مقصد نه پاتې کړ د قرآن نه غافل کړ د اسلام نه غافل کړ د موږ فرض ورته یاد نه دي په اودس کې فرض ورته یاد نه دي واجبات ورته یاد نه دي د قرآن یو ټکی ورته یاد نه دی د کلمې ترجمه ورته یاد نه ده د کلمې مفهوم ورته یاد نه دی او زما په ټیک ټاک باندې آی ډي ده په هغې کې 1 لک کسان دي په هغې کې 2 لکه کسان دي زه به ستا په 1 لک کسانو باندې څه وکړمه چې تا ته د مونځ ترجمه نه ده یاده تا ته د کلمې ترجمه نه ده یاده تا ته د کلمې مفهوم نه ده یاد ته به سبا الله له نه ورځي ته به سبا قبر له نه ورځي ته به په کم مخ الله ته وې ته به الله ته وې چې الله زما 1 لک فالور دي الله زما دومره لایکونه دي الله زما دومره کمنټونه دي ته به قیامت کې د خپل پیغمبر سره څنګه سره یې لګې چې نن په دې ټیک ټاک د خپل پیغمبر د عزت سره لوبې کې د هغې د اسلام سره لوبې کې او د هغې پورې ملنډې وې او د هغې پورې خنداګانې کې خدا را ځوانانو لاسونه جوړه کومه د دې ټیک ټاک د نشې نه واوړئ د دغې فسق و فجور نه واوړئ د دغې ګناه نه واوړئ د دغې زنا نه واوړئ د دې لعنت نه واوړئ او د دې اسلام غم و فکر او در ځان سره پیدا کړئ